ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې که یو انسان غسل وکړي د غسل ما بعد د مني یو قطره بیا هم راسي نو په دې صورت کې آیا دوم واره غسل کول لازم دی که نه دی لازم؟ اوس محترمو دا ډېرې ضروري او بغیر د شرمه ضروري او لازمي مسلې دي. د دې پیژندل د دې علم ډېر ضروري دی. نو دا ویډیو مخته در سره شیر کړئ چې څومره مسلمانان دي چې څومره هغه په دې علم باندې پوه سي د ټول ثواب الله تعالی تاسو ته در نصیب. نو مسله داسې ده که چیرې یو انسان کوروالی وکړي یا پر هغه باندې غسل واجب سلو، د غسل د واجب کېدو بعده دی بیده سلو او یا یې 40 قدمه واخیستل یا یې تشې بولې وکړې چې موږ پښتانه بعض ورته وایي چې کشنۍ بولې وکړې. دغه بعده بیا غسل وکړي او د غسل بعد بیا د مني یو قطره بیا راسي نو په دې حالت کې په داسې صورت کې دویم واره غسل کول نه دی لازم. صحیح سلو. او که چیرې یو انسان کوروالی وکړي د کوروالی یا د پر هغه باندې غسل واجب سي فورا بیا غسل وکړي، نه بیا بیده سي، نه 40 قدمه واخلي او نه تشې بولې وکړي، نو فورا غسل وکړي. د غسل ما بعد او دغه بعد بیا د مني قطرې راسي نو په داسې وخت کې په داسې صورت کې دویم واره غسل کول لازم دی. یعنی فورا غسل کول هغه نه دی پکار چې تر څو پورې دا 3 کار تا نه یې کړي، یا د 40 قدمه نه یې اخیستي، یا یو انسان دی بیده سي بیا بعد کې غسل وکړي، یا یو انسان دی که چیرې ته فورا غسل کوي نو ته به اوله واره تشې بولې کوي دغه بعد بیا ته غسل کوي. که د چیرې دا 3 کار نه وکړل او غسل دی وکړي د غسل بعد مني بیا راله قطره راووتله نو په دې سره دویم واره غسل کول لازم دی. دا ضروري مسله او دا د خامخا در سره شیر کړي. جزاکم الله.